سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک یو ډیر زیات په زړه پورې اپشن دروښیم چې دا اپشن به دوستانو تاسو را سره ډیر زیات خوښ شي. نو دوستانو، تاسو هر څه نه مخکې را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په ویډیو کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب په دې سبسکرایب باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو دوستانو، را درومو ویډیو شروع کوو چې دا اپشن څه لپاره کارول کیږي او دا کوم اپشن دی. نو دوستانو، دا اپشن د دې لپاره کارول کیږي کله چې تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ. چې کله فیسبوک خلاص کله تاسو ریکویسټ ته راشئ، نه کله چې تاسو دلته ریکویسټ ته راشئ، یعنې دا اپشن د دې لپاره کارول کیږي چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې هغه چاته موږ تاسو ریکویسټ کړی وي هغه زموږ ریکویسټ نه وي قبول کړی، څنګه کولی شو هغه ریکویسټ موږ معلوم کړو چې دغو کسانو ته موږ ریکویسټ کړي دي او زموږ ریکویسټ دوی نه دی قبول کړی. څنګه کولی شو چې هغه موږ ترې بیرته واخلو، یعنې هغه ریکویسټ چې دی کینسل کړو. نو د دې لپاره به تاسو لایټ فیسبوک خلاص کړئ. چې کله لایټ فیسبوک خلاص تاسو خپل دلته په دې ځای کې به کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای کې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته راوځي دوستانو چې سی آل، تاسو دلته په سی آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په سی آل باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته به د کونج کې کوم 3 ټکي نشان چې تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ته لاندې راغلي چې ویو سینډ ریکویسټ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دا هغه کسان دي چې ما ورته ریکویسټ کړي دي خو زما ریکویسټ یې نه دی قبول کړی. دا هغه کسان دي چې ما ورته ریکویسټ کړی دی خو دوی زما ریکویسټ نه دی قبول کړی. نو دې څخه چې دی بیرته موږ خپل ریکویسټ اخلو، تاسو هلته په کینسل باندې کلیک کوئ. ښکته تاسو څومره کینسل دی په دې کینسل باندې تاسو کلیک وکړئ او دې څخه به چې دی ستاسو ریکویسټ واخیستل شي. یعنې تاسو کوم ملګرو ته ریکویسټ کړی وي ستاسو ریکویسټ یې نه وي قبول کړی، نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه ټول معلوم کړئ چې کومو کسانو ته موږ ریکویسټ یې کړي دي. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمني در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.